السلام علیکم ملګرو، سلامونه، احترامات. نن ما تاسو ته د ممتاز اورغزي صاحب کتاب الاپ د هغې نه یو غزل راخوښ کړی دی. امید لرم چې ستاسو به خوښ شي. وایي که د اقرار که د انکار قایل یم، زه مې د خپل پروردګار قایل یم. که د اقرار که د انکار قایل یم، زه مې د خپل پروردګار قایل یم. یوه سلفي را سره واخله که نه، یوه سلفي را سره واخله که نه، زه په لمحو د اعتبار قایل یم. او وی وفا جفا کرم ستم ټول بکواس، وفا جفا کرم ستم ټول بکواس، زه د لالي د هر یو کار قایل یم. ای مداري ستا تماشا هم کوم، ای مداري ستا تماشا هم کوم، خو یاد ساته زه د مدار قایل یم. بل یو ډېر زبردست شعر دی، وایي شنکرجي زه په پیغلتوب قسم خورم، شنکرجي زه په پیغلتوب قسم خورم، زه د انوشکا د ستار قایل یم. او بل یو شعر دی ډېر مزدار، وایي دا دومره شور به آخر څوک پیدا کړي، دا دومره شور به آخر څوک پیدا کړي، دې معامله کې زه د خار قایل یم. او آخري مقطع ده، وایي چې ممتازه هر ښکلی بلها ښکلی دی، نن سبا زه د خپل معیار قایل یم. ډېره مننه، آباد اوسئ، الله پامان.